مزار شریف سقوط نه وکړی، تاسو یو خبره وکړه چې مزار شریف هم سقوط وکړي او که سقوط یې ونه کړي زه هلته راځم لایف خپرونه کوم کې خپل برید به مې ووهم. دا یوه خبره. او بل تاسو د جنرال رازق کور ته هم ننوتلی، هلته هم تاسو لایف ویډیو ورکړله. زما پوښتنه دا ده ولې ننوتلی؟ د خلکو پوښتنه دا دی چې جنرال صاحب ته مناسب نه و چې په هغه کور کې د هغه د مېرمنې او د خپل کور کې چې هغوی هلته یو ځای ژوند کوو نه باید دا نمایش ورکړل سوی وای. اول خو چې په کوم کور کې ما ویډیو کړې ده دا د جنرال رازق میلمستون دی به بعضې وخت د امنیتي مشکلاتو له وجې نه په دې کور کې پاتې کېده. ما د ده د شخصي ژوند ډېر څه دي چې ما ویډیو نه ده کړې من حیث یو افغان. جنرال رازق چې و کله چې دی په بولدک کې دی ډېر کم ژوند کړی دی، ډېر ژوند په قندهار کې کړی. د ده د ژوند د اوسېدو چې درې واړه ورونه یې پکې اوسېده هغه بل کور ده. د بولدک خلک د ما خبرې اوري. ما په ویډیو کې هم چې کله له هغه ټاور نه کړې ده دا د ده میلمستون ده. دلته به هغه خارجیان امریکایي دوستان د دوی په اصطلاح باندې له دوی سره میټینګونه کول او د شخصي تعزیت دپاره دلته زیرخونې هم درلودلې. ډېر هغه موږ ولیدل. هغه خو بل ځای و، د ده چې ما ویډیو ونه کړله، ما ته مشرانو م اجازه رانه کړه او ما مناسبه ونه ګڼله. د جنرال رازق د شخصي ژوند د هغه د مېرمنو د هغه ښه شو دا سوال د خلکو په ذهن کې او یو شی د جنرال رازق تر اوسه پورې د ده ملګري بد خلک و، ډېر بدبخته خلک و. جنرال رازق ظالم و، د امریکانو غلام و مزدور و، لیکن تر اوسه پورې تاسو په هغه قاتل دی ما د هغه د شخصي ژوند په باره کې چا نه د هغه په اړه نه دي اورېدلی چې جنرال رازق د چاته بېناموسي اړولې وي. هېڅ څوک دا نه وي. خلک یې وژل، کورونه یې ورانول، څوک یې بېناموسه کوله نه. البته د تر څنګ بدنامه خلک ډېر زیات و چې هغوی بېناموسي هم کوله، خلکو نه هلکان هم بول، د خلکو لورګانې هم بولې وې، ژوندي یې تر خاورو لاندې هم کوه. دم په خپله هم خو دغه د بېناموسۍ قضیه کې د ده په اړه ما ته تر اوسه چا څه نه دي ویلي. توافق خو چې د مشرانو نه زه څومره خبر یم، توافق دواړو طرفونو سره شوی و. امریکانو ته دا ویل شوي و چې حکومت به دوی ته په مسالمت آمیز ډول سپارل کیږي او طالبانو دا فکر هم نه کوه چې موږ به داسې یو په بل پسې ولایتونو ته سقوط ورکړو او دومره زر به د کابل دروازو ته ورسېږو. یوه پیښه چې زه درته وایم د سروبي ولسوالۍ او په څنګ کې د کابل ارغندي دلته طالبان نه و راغلي، لیکن دلته د قدرت خلا منځته شوله، خلک وتښتېدل. همداسې د ټانګې لوګر د کابله پورې دفاع وزارت مخه د پل محمود خان تر دې ځای پورې دا خلک ټول تښتېدلي وو. بلکل د لوګر مجاهدینو موږ ته قصه کوه چې موږ راتللو، موږ سره په چارهیي عبدالحق کې 10 دانې د صفري قطو ټانګونه مخامخ شول. موږ 7 کسانو ټانګونه 10 دانې وو. وایي موږ موټر نه کاته سو، غږ هم پرې وکړه چې اسلحې کېدی، ټول له ټانګو کاته سول. دا طالب هم نه و، دا 7 کسان طالبانو. نو وایي موږ ته په د جهاد په د 20 کلن جهاد کې تر ټولو خوندوره صحنه دغه وه چې موږ بغیر ډزه 10 ټانګونه صفري قطې ټول خلیصالا کړه. تلاشي مو هم ترې واخیستله. د یو په جب کې وایي $160 و چې هغه ترې موږ وانخیسته. نورو سره محدود 3 اشرف غني ولې وتښتېدی؟ اشرف غني خو نو دا پوښتنه که هغه نه وشي ښه خبره ده، خو زه فکر کوم چې اشرف غني همدغسې یو ډارن سړی و. موږ به مخکې ما به خلکو ته ویلې چې طالبان به راځي او د هغه پړي سره به راځي چې نجیب یې په دار کړی و او هغه پړی موږ ساتلی ده. نه پوهېږم چې د هغه پړي نه وډار سو چې شنه موږ خو اشرف غني په پړي باندې نه هغه کوه. هغه وویلې چې کوټه په کوټه یې زه لټولم. نه نه نه، اشرف غني مونږ یوه څاپېړه وه که ژوندی پاتې سوی وای بیا به د مونږ هغه څاپېړه به یې چا وایي ته؟ یا د ما یا د هر چا ولې دا څاپېړه م ولې وهئ؟ نو یوه څاپېړه خو حق ده درلوده. د افغانانو وژل، د امریکایانو، ده به اروپایان دې ته لابي کوله چې که دا زندان نه افغانان خوش سي اروپایانو ته به د وینو د پوډرو سیلابونه راشي. دا یو دروغجن سړی یو مکار و غل و غدار و څه چې ملت ته ویلي په هغه باور نه کو. د اشرف غني په اول دور د انتخاباتو کې چې کومې وعدې د کړې وې ما یې یاره دا سړی افغانستان جوړوي. فکر مې داسې کوه
دی چې راغی په اوله ورځ د دې ملت مظلوم ترین قشر چې د هغه بندیان دي دی بندیخانې ته لاړه بندیانو ته اخطار ورکړه ما په همغه ورځ ویل چې دا سړی معذوره ده لیونی ده بل د خلکو مشورو په وطن باندې مین لیونی نو په وطن باندې مین لیونی که دی په وطن مین وای د ده به ښځه افغانه وه ده به خپل ژوند په افغانستان کې تېر کړی دی به له افغانستانه تښتېده نه بهتره خبره دا وه چې د مرغانو قضاوت ته ځان سپارلی خو تاسو ویلې څپېړه خو د څپېړې درد زیات نه لري له مرګ نه نو موږ خیل که یوې څپېړې نه بعد څه دی به بیا ولسمشر و دا یو ډارن ولسمشر و دا له افغانستان نه وتښتېده د افغانستان په تاریخ کې یو نوی باب جوړ که ده په له دې نه مخکې په امان الله خان باندې که په چا باندې نیوکه کړې وه چې هغه هېواد پرېښود چې هغه وتښتېده زه نه تښتم نو هماغه خبرې دا د خپله ویډیو بیرته له سره نه په هېڅ وجه باندې هغه جهادي رهبران چې د امریکانو تر څنګ درېدلي وو موږ هغوی سره هېڅ مشترکات نه لرو هغوی له امریکایانو سره په دغه وحشتونو کې شریک وو هغوی شوروي ته هغوی موږ شکست ورکړی شوروي ته افغانانو شکست ورکړی ده شوروي ته اوس که موږ وایو چې یو طالب مشر نوم اخلو چې دې امریکایان مات کړه دا نامناسبه ده طالبانو مات کړه طالب مشر نم که پوښتنه وکړي هغه طالب هم نه یادوي هغه نور هم مخکې ځي وایي افغانانو مات کړه دا ټول ملت ځان سره په دې قربانۍ کې شریکوي دوی خودخواهانو دوی که د تیر جهاد سره خیانت نه وای کړی په دغه وحشتونو کې شریک وو هغوی شوروي ته هغوی موږ شکست ورکړی شوروي ته افغانانو شکست ورکړی ده شوروي ته اوس که موږ وایو چې یو طالب مشر نوم اخلو چې دې امریکایان مات کړه دا نامناسبه ده طالبانو مات کړه طالب مشر نم که پوښتنه وکړي هغه طالب هم نه یادوي هغه نور هم مخکې ځي وایي افغانانو مات کړه دا ټول ملت ځان سره په دې قربانۍ کې شریکوي دوی خودخواهانو دوی که د تیر جهاد سره خیانت نه وای کړی همدغه یې و چې د امریکایانو د راتلو لامل شو دوی و چې د کابل ښار په کنډواله بدل که دوی و چې هغه ظلمونه یې وکړل چې دلته په فلسطین کې اسرائیلو نه دي کړي دغه کابل ما په هغه وخت کې لیدلی و مکریان مې لیدلي وو د کابل د ارګ شاوخوا زه هغه وخت کې کوی تلویزیون ته ختلم وزیر اکبر خان تپې ته به چې وختل د کابل میدان هوایي کې تیارې سرچپه پراته وو بسونه موټر دغه لاینونه د برق دا ویستل شوي وو ساده لباس باندې ولاو که دی څومره زورور د میړني کس خاصیت دا ده چې هغه په جامعه کې ډېر غلی نو بیا به کراچیواني ده کوله څه شی خو حکومت کې وو دی دویم رستیال نه دویم رستیال نه و دی وای اوس ما نه ده کړې خدای خو به خو طبعا وایي که نه دغه محققو چې طالبانو ته اخطارونه ورکوه کورګویانې یې کولې طالبانو ته به یې بار بار ویلې ما په یاد د مزدورای پاکستان محقق یو خردوان سړی و په خپله یې ویلې چې زه خردوان یم او هیڅ جامعې سره بلد سړی نه و یو متعصب و د ایران جاسوس و ایران ته کار کوه د ایران د ګټې دپاره یې کوه د افغانانو وینه د خاتمین او د چی شي په نامه باندې په سوریه او په عراق کې تویه کړله دا یو مجرم ده نه تنها چې په افغانستان کې جنایتونه کړي دي افغان پیغلو نه سینې پرې کړي دي تیر ته بنوزو میخ کوبیدن دا هر څه د دوی اوس ګواښ نه دی په افغانستان کې نه دی نو بیرته ګواښ کېدلی نشي هېڅ ګواښ هېڅ څوک له دې نه وروسته افغانستان ته ګواښ نشي کېدلی اوس که د هزاره قوم محقق خپل الګو بلله او الګو یې ولیده چې لکه ګیدړې غوندې وتښتېده د پاکستان په پی آی ای کې لاړه معزز میلمانو اوس هم زه نه یم خبر کېدی شي اسلام آباد کې ناست وي بیا یې خپل استازی راولېږه طالبانو ته که د پاکستان وي که د سعودي وي او که د امریکا وي ما ته یوه مزدوري ده یو جرم ده اوس طالب که دوی د پاکستان مزدور باله دوی خپل د مزدوري دفع پې کوله دوی هغه د لاړل دنیا ته معلوم شو خلکو ته معلوم شو اوس ته ورسې یوه هزارګي نه پوښتنه وکړه چې د طالب نه نظام نه خوښ یې تیت یې نه وکړه زه یې که له پګړۍ سره وکړم طبعا هغه به وایي چې زه نه ته یو څوک د لاړ شي آزاد خبریال د لاړ شي په هزارګانو کې د یو څوک انتخاب کې هغه د لاړ شي هزارانه د پوښتنو کې د دوستم په کلي کې دی یو ازبک تاسو انتخاب کوي کامره ورکوي ازبکان نه د پوښتنو چې طالبان نه راضي دي که نه طالبان که دغه پالیسي په مخ ویسي لکه اوس چې روان دي تر دې لا نرم شي زه په یقین سره درته وایم چې په افغانستان کې د طالب په وړاندې څوک نه درېږي پاکستان فی الحال زموږ دوست هیواد ده
او ایران هم زموږ دوست هیواد د تاجکستان ټول دوست هیوادونه دي. موږ په سیمه کې دښمن هیواد بیخي لرو نه او د دښمنۍ اراده هم چا سره نشته. څنګه چې موږ ګاونډي هیوادونو ته پاکستان ته ایران ته دوست وایو له زړه نه ورته وایو همداسې د هغوی هم له زړه نه موږ سره دوستي وکړي. منافقت دوه ګونې سیاست نه د لاس واخلي. د افغانانو تیر 40 کلن ناورین ته دې وګوري زموږ په هیواد کې د مداخله نه کوي. چاته د ډیورند خط منئ؟ زه خو یې نه منم. ولې نه منئ؟ ډیورند خو افغانستان زموږ خاوره ده، قرارداد یې پوره شوی ده، تر ټکه پورې زموږ خاوره ده. باید چې نړیوال هم په دې کې هغوی کې خو زه دغه کرښه ده. ما مثال ورکړی ده چې که عمران خان دلته همه شموله حکومت غواړي زه بیا هم وایم زه هېڅکله له چا نه ډارېږم نه. زه یو آزاد افغان په صفت حق لرم. هېڅ چا ته موږ دا حق نه ورکوو چې زموږ په هیواد کې مداخله وکړي. د موږ همه شموله حکومت ده. که چېرته عمران خان دلته همه شموله غواړي بیا خو موږ هم حق لرو چې هلته نورو ناراضه ګوندونو ته حق غواړو که نه. پاکستان کې ټول ګوندونه یعنې دا توانایي لري امارت اسلامي؟ غږ خو کولی شو. عمران خان هم دا توانایي نه لري، هېڅکله دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. او په ملل متحد کې مثبتې خبرې کړي دي. دا مداخله نه ده، داخله یو همکاري ده. اوس که د عمران خان د ملل متحد نور هیوادونه ولې دا کار نه کوي؟ قطر هیواد وکړه، شمالي کوریا وکړه، چین وکړه، روسیې غیر مستقیم وکړه، نور هیوادونو غږ کړی ده. اوس یو اروپایي هیواد هم وکته چې هغه یو مداخله ده، یو همکاري ده. یو څوک وایي چې زما دغه ګاونډي هیواد سره تعامل وکړئ، صبر وکړئ، دا خلک کړېدلي دي. دا مداخله نه ده. هغه مداخله وه چې دی ویلې چې دلته همه شموله حکومت باید جوړ شي. هغه مداخله وه په ملل متحد کې د عمران خان د وینا هرکلی کوو. یقیني چې ښې خبرې کړي دي. سمه دی. زه خو د پاکستان داخله وزیر پیژنم نه په نوم باندې، خو زه دغومره وایم چې زموږ هېڅ زخمي د خدای د رضا په خاطر چا علاج نه ده کړی. زموږ مریضان خپلې پیسې لګوي. زموږ افغان مهاجرین هلته کرایه همداسې نو ټوله نړۍ کې خلک اوسېږي. په دوبۍ کې خلک اوسي، دا به دوبۍ په موږ احسان نه کوي چې والا دلته ما ځای درکړی. موږ کرایه ورکو، ټیکس ورکو. افغانان هم چې هلته اوسېږي د هجرت په ژوند کې زموږ په نامه خیراتونه خلک اخلي. ایران هم اخلي، بل هم. خو افغانانو تاسو پوښتنو کې په کیمپونو کې ډېر وخت کېږي چې دوی سره او بشري مرستې له افغانانو سره نه دي شوي. افغانان ډېره زیاته مناجنه ده. زموږ نظر دا ده چې ما ته د امام علي رحمان دغه خبرې بربنډه په افغانستان کې مداخله ده. امام علي رحمان د په خپل هیواد فوکس وکړي. هلته اسلام پاله خلک علما ټول ځپل کېږي او د انتخاباتو په نامه باندې دا یو غل ده. دا د هغه چې ولسمشر نه ده، د په میلیاردونو ډالر له خپل هیوادوالو غلا کړي دي. د تاجکستان ولسمشر غل دی. غل ده. دا د راجیکس اول د خپل دغه نوم نه اوف لري کې او دا د شکر وباسي چې له روسان ازادي موږ ورته اخیستې ده. روسان موږ مات کړه. تاجکستان هیواد سو کنه دا یوه جزیره او بل دا د خپل نوم نه اوف لري کې دا امام علي رحمان ده. دا اوف چې ورسره کړی دا د غلامۍ نښه ده. د پلار نوم سره به اوف نه وي. دا د روسانو نه ورته پیچکاري شوي تخلصونه دي. دوی د خپل هیواد له غلامۍ د روسانو له سیطرې آزاد کړي. د موږ په هیواد کې اصلا تاجکستان د بحث واړم نه. دا هغه ډېر یو وړوکی هیواد ده، نه باید موږ هغوی سره هغه وکړو. بس دغومره ورته کافي ده چې ما ورته وویلې یا بل چا نور مشران ورته ویلي. دې نه وروسته به یې نه کوي. که بیا در یک سازش خائنانه به طالبان تسلیم کرد. موږ جګړه کړې ده. موږ د شمال 600 جنرالان مات کړل. موږ د دا جګړه د اشرف غني ولسمشر جګړه باید دفاع وزیر کړی وای. موږ بسم الله خان محمدي تر کولاب زغلولی د دویم وار لپاره. یا ورته مو مخکې زغلولی، اوس مو بیا کولاب ته زغلولی. تو اوس هم په کولاب کې دی؟ اوس هم په کولاب کې ده. او دوی کنرانو د دوی د مقامات مشران به په فرانسه کې نه، اوس به په کولاب کې نه و ناست او تر دوبۍ پورې به نه و تښتېدلي. زه له دوبۍ نه
اشرف غني د دې هیواد ولسمشر هیڅ معامله نه د کړې. اشرف غني هم لارګ نه په زوره شړلې ده. پښتون اشرف غني په شمول د شمال لنډغر بسم الله محمدي د دې هیواد دفاع وزیر دا مو کولاب ته ځغلولي دي. دا پړه د تنا په اشرف غني نه چې مونږ لنډغر مات کړه، مونږ کولابیان مات کړه، مونږ هغه څوک مات کړه چې له یو ولسوالۍ نه 600 جنرالان درلوده. شرم دی وکړي بدبخته خلک دوی اوس تاسو ته پنجشیر ولایت نه دی؟ پنجشیر ولایت ده. مخکې ولسوالۍ وه چې کله دوی 600 جنرالان راغله. څنګه راغله؟ دا 600 جنرالان چې راغله له یوه ولسوالۍ نه 7 وزیرانو، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، بهرنیو چارو وزارت، آب برق وزارت، ترانسپورت وزارت، تعلیم تربیه وزارت، د صحت وزارت، دا ټول له پنجشیر ولسوالۍ سره د دوی د وزیرانو د جنرالانو پښتون کې د امریکایانو د بي 52 پښتون کې لنډغرو جمع اشرف غني جمع د دفاع مخکنی وزیر دی ماته خوړلې ده. دا یو کس باندې مه وراچوئ. دا هم د دوی نازواني ده چې ټول دار و مدار د اشرف غني په غاړه کې اچوي. اشرف غني که غل خو وایي معامله یې تاسو سره کړې ده. معامله هیڅ چا نه ده کړې. اشرف غني د موږ نه تر ټولو لوی دښمن چا معامله کړې ده. زندانیان اشرف غني نه خوشې خو داسې اوازې کېږي اشرف غني بیرته راځي تاسو سره کار کوي. داسې اوازې خدای دې راولي. دا هیواد ده، هیڅ مشکل نه ورسره لرو. غلا شوي پیسې دې راوړي او میرمنه د افغانستان تابع نه ده، نور تابعیت نه لري. یعنې طلاق یې کړي؟ نه، را دې ولي تابعیت یې موږ ترې نه اخیستی ده. په پاسپورټ او په ویزه به افغانستان ته راځي. یعنې هغه ته تاسو ته خارجي معلومیږي؟ خارجي ده که نه، ولې بیا رولا غني د افغانستان ده. خو هغه میړی هغه دی؟ میړی دی، دی خو نه ده که نه. موږ خو تابعیت خارجیانو ته نه ورکوو.